کابل کې د نیل له ښوونیز انسټیټیوټ څخه 230 کسان د تجوید او عربي ژبې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ او د فراغت مراسم یې په شانداره توګه ونمانځل. په دغه مراسمو کې د علم او زده کړو په اړه خبرې او ویناوې وشوې. نیل مرکز د افغانستان په سطحه یو پیاوړی مرکز دی چې تقریبا د 300 څخه تر 400 پورې محصلین لري، تنها په یوه شعبه کې، او په کال کې تقریبا د 1.5 څخه تر 200 پورې محصلین ټولنې ته تقدیموي. هغه محصلین چې هغه په عربي ژبه باندې پوره تکلم کولی شي او په 4 مهارتونو باندې پوره صلاحیت لري او کولی شي چې په آینده کې د خپل ټولنې لپاره د استاد په حیث پاتې شي. او نیل مرکز یو له هغه مرکزونو څخه دی چې په کال کې تقریبا 1.5 د عربي ژبې استادان ټولنې ته تقدیموي. ویناوالو وویل چې د قرآن کریم او دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره عربي ژبه ځانګړی ارزښت لري او ځوانانو ته ښایي چې دینی زده کړو او د عربي ژبې زده کړو ته مخه کړي. داسې یو سینټر لرو او د هغه سینټر څخه داسې فارغین نن لرو چې هغه د بین الاقوامي ژبې د مسلمانانو دپاره تر ټولو د لوړ اهمیت ژبې عربي څخه فارغیږي. د دغه انسټیټیوټ څخه فارغ شویو کسانو ویل چې په کمه موده کې ښې زده کړې ترلاسه کړي دي. تقریبا 60 نفر فارغین داریم از مرکز نیل بخش اوناس و از بخش ذکور هم همچنان فارغین داریم و 13 نفر در بخش مدرسه ما می باشد و همچنان 30 نفر دیگه در بخش عربی ما می باشد که زبان عربی یک زبان بین المللی افغانستان می باشد، از پنجمین زبان عربی در افغانستان شمرده می شود و ما بسیار زیاد افتخار می داریم از امت اسلامی که ما را اجازه داد که به خاطر دخترها یعنی عربی را زبان عربی را ما به یاد تدریس دادیم و همچنان بسیار زیاد خوش هستیم. امروز این افتخار است بر ما، یک جایگاهی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از دعوت اسلام گفته شدند. اینال دعوت اسلام ما به زبان عربی و همچنان در بخش مدارس در بخش مدرسه هم می باشد و در هر دو بخش ما تدریس میکنیم. الحمدلله ما بسیار زیاد خوش هستیم و افتخار داریم که شاگردای ما فعلا در مدت 13 ماه یعنی سیستم درسی ما 12 ماه می باشد. در مدت 12 ماه ماهوار داریم و همچنان همراهش یعنی به قسم تدریس میکنیم که امیال شاگرد ما را اگر شما پرسان کنین میتونن به زبان عربی تعلیم یعنی گپ بزنید. دا یادونه وړ ده چې د نیل ښوونیز انسټیټیوټ په کابل ښار کې فعالیت لري چې د عربي ژبې او دیني زده کړو په برخه کې زرګونه ځوانان روزلي او تر دې مهاله یې 10 دورې فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. په دغه وروستۍ دوره کې د نجونو او هلکانو په ګډون 230 کسان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړل.